ځکه تاسو مری به مې خدای مه کړه چې خرابه شوې نه وي. قاري صاحب راځئ تاسو طرف ته به زر وګرځم. نو تاسو راته ووایئ څنګه قربانۍ مې وکړله، قرباني مې وکړه، غوښه مې وخوړه، چکر مې ولګاوه په نننۍ ورځ باندې. خپلوانو کره لاړئ، ملګرو څخه مخکې تاسو یادونه وکړه چې حتمي چکر لګوو. خپل دود او دستور او رواجونو په اړه راته ووایئ. په اختر کې کومو ځایونو ته ځئ تاسو؟ خب ما و شما زمانی که در زندگی خود بعد از نماز خواندن میریم به طرف قربانی کردن و اون سلسله مراتب است که ما و شما فیلم رواجی داریم در افغانستان، کشور عزیز خود ما و شما، که با همسایگان اون را تقسیم میکنیم. بعدا میاییم به طرف اقوام خود که ما احوال پرسی به اقوام میریم و عید مبارکی میکنیم، چون باید از حال احوال یکدیگر خود با خبر شویم که چگونه ما در شرایط زندگی خود با خبر هستیم و به کدام شیوه زندگی میکنیم و از اقوام خود خبر میگیریم. بله بله بله. نو داسې ده رحیمي صاحب چې تر ډیره پورې د افغانستان د خلکو د 14 کوم ولایتونو کسان چې دي د څوک چې په 14 ولایتونو کې ژوند کوي د ټولو تقریبا دغه رواجونه او دستورونه د اختر په ورځ تقریبا د یو بل سره ډېر روابط لري. نو صافی صاحب تاسو هم د خپل ساحې رواج په اړه راته وایئ. د اختر په ورځ پیلې له کومې څخه کوئ، څه کوئ لومړۍ ورځ باندې، چا کره ځئ، قرباني چې کله وکړئ بیا اختر مبارکي کوم ځای څخه پیل کوئ؟ مننه. مونږ خو اول چې قرباني وشي د هغې نه وروسته خپلوان چې کوم دي د هغې کره لاړ شو نږدې، بیا د هغې نه وروسته زه خپله شخصي ملګري لرم ډېر زیات، نو د ملګرو خواته حرکت وکړم او بیا سره هغه خورم. بله محمدی صاحب از خوب یعنی نحوه برگزاری عید قربان یا کلا ایدها میشه از وردک بر ما بویی که چگونه برگزار میشه. خب زمان قربانی یعنی کشته میشه و یا قربانی صورت میگیره، بعد از این توضیح میشه و همسایگان و ای که دید و واردها وجود داره و صورت میگیره. بله رحیمي صاحب ما مخکې هم یادونه وکړه چې تر ډیره پورې د افغانستان د خلکو د رواجونه چې دي یو بل سره ډېر بله خیلی شباهت دارن بدون شک. نو د وردګ ولایت یا د موږ په ساحه کې چې دی هلته قرباني کیږي، بیا قربانۍ نه وروسته هغه کومو کسانو چې مثلا د قرباني نه وي کړې د هغې کره غوښه لیږل کیږي او ما کومه قربانۍ غوښه چې د هغه ورته لیږل کیږي خپلو خپلوانو کره ځي. تر ډیره پورې موږ په مسجد کې راجمع کیږو، د اختر مبارکۍ هم همالته په مسجد کې کوو، دغه د اختر سهار چای همالته په مسجد کې چکو د خپلو کلیوالو سره دوستانو سره بیا څو د اختر لمونځ کیږي، د اختر د لمانځه نه وروسته د اختر مبارکۍ کیږي، د هغې نه وروسته ځو کور ته د خپل مور و پلار او خویندو ورونو سره د اختر مبارکۍ کوو، بیا د هغې نه وروسته مثلا کاکا کره او د نورو داسې نږدې دوستانو کره بیا دویمه درېیمه ورځ همالته بیا بله واقعا خوب شباهت های وجود داره. حالا چیزی که در وردک تجلیل میشه فرزند عملا همیشه مسائل در بدخشان هم شاید در نونگرها هم باشه، همچنان کابل، پروان، واقعا خیلی یک شباهت های خوب. اصلا افغانستان در 34 ولایت گفته میتونیم که فرهنگ مشابه داره با اندک تغییرات و شکل انکشاف یافته یکدیگرش. واقعا ایدا گفته میتونه محمدی صاحب یکی از ویژگیش همین است که یعنی صمیمیت ها را از یاد میکنه و نشانه وحدت. واقعا زمانی که ما زیر یک سقف خوب به نماز میریم دوباره یعنی بغل کشی صورت میگیره به نحو خوبی نمی در واقع یعنی تزریق و انرژی مثبت به یکدیگر صافی صاحب و این میتونه صمیمیت، وحدت، برادری، خوب دوستی را به نظر من بیشتر بسازه. څو صافی صاحب تاسو د ولایت دود و دستور خو موږ واورېد چې مثلا قرباني کیږي او د یو بل سره وصله وي، تاسو تر ډېره پورې خپل ملګري هم لرئ چې چکر ته ورسره لاړ شي. سږنی اختر مو مسافر دی؟ بس داسې ورته ووایه ځکه چې کابل کې یم نو حتما دلته چې کوم ځای وظیفه لرم بوخت یم کارو کې، نو په دې خاطر مسافر دی. بالکل اختر چې مسافر شي سخته وي داسې ده، خو بس دلته هم داسې ملګري لرو چې انشاءالله هغه احساس نه کېږي انشاءالله. بله راځئ رحیمي صاحب فعلا در یک خط قرار داریم، یا مسافر است ما مسافر هستیم. از خود در نزدیک ساعتونه که در نتختم. بله از ما زیاد دور است. بالکل. رحیمي صاحب څنګه مو خوښه ده چې پیغامونه یې واخلو؟ بله خوب فکر کنم این قسمت ما به اتمام رسیده و میشه در آغاز پیام صافی صاحب بگیریم و همچنان قاری صاحب که برای هموطنای ما پیام دارن. میشه صافی صاحب پیام تا برای هموطنا، برای کسایی که خوب برنامه شما را بیننده است بگید. بالکل قاری صاحب تاسو پیغام که قاری صاحب پیغام ورکړي د هغې نه وروسته به صافی صاحب پیغام ورکړي او ترانه به وایي، ترانې په آخر کې به موږ وقفه واخلو.
خب رحیمی عزیز، پیغام ما بر هموطنان از این است که باید همیشه در زندگی خود با اقارب خود با همسایگان خود رفت آمد نیک داشته باشند. با خصوص در این عید قربان که از طرف الله متعال برای ما شما خوشبختی است، باید ما شما رفت آمد خود بسیار بیشتر بسازیم و در بین اقارب خود یک صمیمیت بیشتر و خوب حاصل داشته. بله واقعا تشکر از پیام زیباتون. ممنون از اینکه خوب در برنامه حضور پیدا کردی. محمد ادریس شفیع قاری عزیز و خوش صدای ما. تشکر میکنم از دعوت شما. شما با عزت. مهربانی صافی صاحب، تاسو هم